آیا راشد خان به د بنگلادیش خلاف فاینل لوبه کې ولوبیږي او که نه؟ ګرانو لیدونکو یو ځل بیا ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، ښه راغلاست درته وایم. د راشد خان په اړه ګڼې ګنګوسې خپرې شوې دي چې راشد خان به په فاینل لوبه کې د بنگلادیش خلاف ونه لوبیږي. آیا دا رښتیا دي او که نه؟ ګرانو دوستانو راځو دا به ورته په ویډیو کې ووایو، خو له هغه نه مخکې که زموږ چینل چا نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ او ترڅنګ کې د بیل نشان هم ووهئ او دا ویډیو لایک کړئ. د بنگلادیش خلاف فاینل کې د راشد خان ګډون حتمي شوی نه دی. تر اوسه معلومه نه ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان راشد خان چې بېګا یې د بنگلادیش خلاف فیلډینګ پر مهال یو څه ټپي شو، خو د راتلونکي سې شنبې په ورځ به یعنې فاینل کې ولوبیږي او که نه. د کرکټ ملي لوبډلې منیجر نظیم جار عبدالرحیمزي له کرکټ نړیوالې شورا په خبرو کې ویلي دي چې دوی تر فاینله 2-3 ورځې لري او تر هغې به راشد خان صحت له نږدې وڅاري. د ښاغلي جار په خبره راشد خان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کپتان او یو مهم لوبغاړی دی، خو دا چې د بنگلادیش خلاف د 3 اړخیزه سیریز په فاینل کې به ولوبیږي او که نه اوس نشي ویلی. ګرانو لیدونکو راشد خان تیره ورځ د بنگلادیش خلاف سیالۍ کې په پښه باندې بال ولګېد او هلته یې د یو څه درد محسوس کړو. نو هغه نه بعد راشد خان د لوبې له ډګر څخه ووت باندې او له هغه نه وروسته بېرته بیا راشد خان راغی، 4 اوورې کړو، 2 ویکټې هم مهم واخیستلې، خو د اورونو تر سر کېدو سربیره راشد خان بیا هم راحت نه محسوسېده، ځکه هغه درد حس کاوه او له دې له کبله یې کیدای سي په راتلونکې لوبه کې یا ولوبیږي یا ونه لوبیږي. نو دا زموږ نننۍ ویډیو که خوښه شوې مې لایک کړئ او نور دوستانو سره یې هم شیر کړئ. مننه.